امید لرم چې ټول به راته روغ او جوړ اوسېږي. راته نن غواړم تاسو سره د کابل او د ولایتونو د بیومتریک وهنې جدول درسره شریک کړم. تاریخ دا د 1402 کال د نهمې میاشتې 9 تاریخ ته نن راځم تاسو سره د کابل او د ولایتونو د بیومتریک وهنې هغه نوبتي جدول څه وکړم تاسو سره یې شریک کړم. فعلا لپاره د کابل چې دا د 1401 کال د 1401 کال د سنبلې د میاشتې 1 او 8 تاریخ کې ده. کوم کسانو چې په دغه تاریخ باندې ثبت نامونه کړي دي دوی د خپلې فورمې چک کې حتما تاریخ مشخص کړی ده. بعضې ملګري دي چې له موږ سره تماس نیولی چې موږ له 5 او 6 باندې ثبت نامونه کړي، مګر لا تر اوسه پورې موږ ته شوې نوبت یې لا مشخص کړی نه ده. نو تاسې منتظره اوسئ، انشاءالله تاسو نوبت درکوي، که دې هفته کې درنه که راتلونکې هفته کې حتما تاسو یې درکوي. بل د اروزګان ولایت د 1402 کال د 8مې میاشتې 14 تاریخ ته نوبتي رسېدلې ده، او د بادغیس ولایت د 1402 کال د 5مې میاشتې 1 تاریخ کې ده. بامیان ولایت د 1402 کال د 6مې میاشتې 1 تاریخ کې ده. بدخشان ولایت د 1402 کال د 9 میاشتې 4 تاریخ کې ده. بغلان ولایت د 1402 کال د 1 میاشتې 28 تاریخ کې ده. بلخ ولایت د 1401 کال د 12مې میاشتې 9 تاریخ کې ده. پروان ولایت د 1402 کال د 2مې میاشتې 5 تاریخ کې ده. پکتیا ولایت د 1402 کال د 6مې میاشتې 3 تاریخ کې ده. پکتیکا ولایت د 1402 کال د 8مې میاشتې 15 تاریخ کې ده. پنجشیر ولایت د 1402 کال د 9مې میاشتې 28 تاریخ کې ده. تخار ولایت د 1402 کال د 5مې میاشتې 20 تاریخ کې ده. جوزجان ولایت د 1402 کال د 4مې میاشتې 4 تاریخ کې ده. خوست ولایت د 1402 کال د 5مې میاشتې 11 تاریخ کې ده. دایکنډي ولایت د 1402 کال د 1مې میاشتې 20 تاریخ کې ده. سرپل ولایت د 1402 کال د 3مې میاشتې 20 تاریخ کې ده. سمنګان ولایت د 1402 کال د 6مې میاشتې 14 تاریخ کې ده. غزني ولایت د 1401 کال د 11مې میاشتې 26 تاریخ کې ده. غور ولایت د 1402 کال د 6مې میاشتې 23 تاریخ کې ده. فاریاب ولایت د 1402 کال د 1مې میاشتې 29 تاریخ کې ده. فراه ولایت د 1402 کال د 1مې میاشتې 29 تاریخ کې ده. کاپیسا ولایت د 1402 کال د 1مې میاشتې 12 تاریخ کې ده. کندوز ولایت د 1402 کال د 5مې میاشتې 20 تاریخ کې ده. کندهار ولایت د 1402 کال د 6مې میاشتې 19 تاریخ کې ده. کونړ ولایت د 1402 کال د 5مې میاشتې 29 تاریخ کې ده. لغمان ولایت د 1402 کال د 3مې میاشتې 2 تاریخ کې ده. لوګر ولایت د 1402 کال د 6مې میاشتې 19 تاریخ کې ده. ننګرهار ولایت د 1402 کال د 4مې میاشتې 13 تاریخ کې ده. نورستان ولایت د 1402 کال د 8مې میاشتې 25 تاریخ کې ده. نیمروز ولایت د 1402 کال د 9مې میاشتې 9 تاریخ کې ده. هرات ولایت د 1401 کال د 11مې میاشتې 13 تاریخ کې ده. هلمند ولایت د 1402 کال د 9مې میاشتې 20 تاریخ کې ده. میدان وردګ ولایت د 1402 کال د 1مې میاشتې 19 تاریخ کې ده. زابل ولایت د 1402 کال د 8مې میاشتې 20 تاریخ کې ده. 40 تاریخ کې ده. دا د کابل او د ولایتونو د بیومتریک وهنې جدول. هغه هېوادوال چې په همدغه تاریخ باندې ثبت نامونه کړي دي دوی کولی شي چې خپلې فورمې چک کړي، دوی ته یې نهایي فورم او نوبت یې ورته مشخص کړی ده. دوی کولی شي خپلې فورمونه چک کړي، ګوري تاریخ یې مشخص شوی ده. او بل راتلونکو ورځو کې احتمال شته چې د کندوز ولایت، د سرپل ولایت، تخار ولایت، بلخ ولایت، پنجشیر ولایت، فراه، فاریاب، جوزجان، بغلان،
بادغیس، کندوز، قندهار. د دغو ولایتونو احتمال